دنیا کې اسلام څنګه خور شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تبلیغ د پاره لومبه قدم څنګه اوچت کړو. کله چې لومبه وحی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رااله اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آقا مدنی صلی الله علیه وسلم په نفلی اعتکاف کې او ذکر اذکار کو. امداد الباری شرح بخاری کې لیکلی دي چې یو میاش به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تیروله. 3 کاله ډب داسې تشریف وړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کله به دې نه کم زیات ورځې مو لګېدې. خو داسې دا محدثین وایي چې 3 کاله ډب یو میاشتې تیره کړه زه په دې خلوت کې. د تبلیغ دین لومبی قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اوچت کړ. نو داسې راځي چې دا لومبی وحی کله راله نو په دې کې دا حکم نبی پاک ته نو چې اعلاناً ته تبلیغ کوه لومبی بلکې په دې کې ابتدایي تعلیماتو کې دا چې د ذات سره احکام پکې ذکر و منزو جامع پاک ساتلو دا رستو راله بیا او بل ترسول قم فانذر بیا رستو راله. لومبی دا راغلیو چې لولی پیغمبره د خپل رب په نوم باندې. بیا څه وخت بعد سلسله د وحی بند شوه. دوباره چې وحی شروع شوه نو نبی کریم ته د تبلیغ اسلام حکم شو. الله تعالی د مدثر د ابتدایي آیات را لګلیو. یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. نبی کریم ته الله فرمایل چې پاسا او خلق ويروا د الله د عذاب نه ويروا د ګناهونو نه ويروا د جهنم د اور نه ويروا. لیکن چون کی دنیا کی جہالت او دلالت غالب خصوصا عربو کی غرور او تکبر ډیرو او د پلار نکلار باندې کلک او غلطه لار نو دی وجنه هغه دې خبره ته وګ نه کې خو د اس کله اجازه نه ورکو. نو ابتدا کې حکمت الهی دا سراغلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پخکار باندې د تبلیغ دین امر اونشو دې لپاره چې دا جاهل خلق متنفر نشي. چنانچه نبی پاک لومبی دعوت د اسلام خپل خلقو ته ورک چې چا سره تعلق پیژنګلو او په چا اعتماد او چې چاته وکړه چې د کې د خیر او د صلاح آثار شته نه ته دعوت ورکو. په دې طریقه باندې لومبی خپل بیبي مبارکي سیدہ خدیجة الکبرى رضی اللہ عنہا ته دعوت ورکړ او مسلمان شو. سبحان الله. خپل دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته دعوت ورکړ. په سړو کې اول اسلام ابوبکر صدیق راوړی. په زنانو کې اول سیدہ خدیجة الکبرى رضی اللہ عنها مسلمان شو او د خپل ترزوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ته دعوت ورکړ. هغه ایمان راوړ. نو په ماشومانو کې الکانو کې لومبی ایمان حضرت علی رضی الله عنه راوړی او یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زویتوب نیولیو متبنا زید ابن حارثه هغه ایمان راوړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبوت نه مخکې د نبی پاک دوستو او د رسول الله مبارک د صدق او دیانت او د اخلاق نه واقف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې زه د الله پیغمبر جوړ شوم نو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تصدیق وکړ او کلمه ویله مسلمان شو. الحمدلله. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل قوم مسلم مشرو. تمام معاملاتو کې به خلکو په د اعتماد کو. اسلام چې د کله راوړ نو د بیا خپل دوستانو ملګرو ته چې چا کې وته ځخ کارېدو د دین دعوت ورکول شروع. چنانچه حضرت عثمان ابن عفان عبد الرحمن ابن عوف سعد بن ابي وقاص زبير ابن العوام او طلحه بن عبيد الله رضی الله عنهم اجمعین دا هغه صحابه کرام دي چې د ابوبکر صدیق په دعوت باندې مسلمانان شوي دي. په دې کې 10 مبشرم دي او خلفای راشدین کې حضرت عثمان ابن عفان هم دي او ابوبکر صدیق دومره لوی هستی ده رضی الله عنه.
او نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته دا ټول راوستل او دا ټول مسلمانان شو. دین بعد ابو عبیده ابن جراح، عبیده ابن الحارث، سعید ابن زید، ابو سلمہ مخزومی، خالد ابن سعید، عثمان ابن مزعون او داغه دوه رونه قدامه عبید الله رضی الله عنهم اجمعین او ارقم ابن ارقم دا صحابه مسلمانان شو. او دا ټول قریشی، قریش خاندان سره تعلق. د قریشو نه بهر او د مکی معظمین بار راتلون کې صحابه چې د بل ځای نه راغلي ام مسلمان شو، لکه عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، صہیب رومی. نو صہیب رومی رضی الله عنه دا د روم نه راغلی، ابو ذر غفاری رضی الله عنهم بار نه راغلی. عمار ابن یاسر او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا قریشیان نو، د نورو قبایلو سره تعلق. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تعلق د بنو هذیل قبیله سره. دغه وخت پورې د اسلام د دعوت خفیه روان، پټ پټ عبادتونه او اعمال شرعیه به دی پټ پټ ادا کول، تر دې پورې چې زوی به د پلار نه پټ منځ کول او پلار به د زوی نه پټ منځ کول. چې کله د مسلمانانو تعداد 150 ته ورسېد نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کلاو کور دی د پاره مقرر کو چې دی کې به جمع کیږو او زه به تاسو ته درس کوم. دا د مدرسې مثال، درس او تدریس قرآن او سنت بیانول نه بغیر دین نه راځي. اصل دین قرآن کې دی، هغه علماء سره دی. اصل دین سنت د مصطفی دی صلی الله علیه وسلم او فقه دا شریعت ته. نو دا د علماء کرامو د صحبت او د درس نه بغیر نزد کی. نو دی وجنه دا کوري د یو مدرسې په تور استعمالو او خاموشی سره پټ به پکې ناستو. نبی کریم به ته تعلیم فرمایلو. 3 کاله پورې دا سلسله جاری وه. په دې دوران کې د قریش یو خاص ډله او جماعت په اسلام کې داخل شو. نور خلک هم په مزه مزه داخلېدل. دا خبر چون کې مکه مکرمه کې اوس خور شو او خلکو د دې چرچا کوله. اوس وخت راغی چې اعلانن او پخکارا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت چلی. ان شاء الله دا بیا بل نشست کې وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.